السلام علیکم قدرمنو کتونکو زه یم هدایت الله ګل تاسو ته یو ځل بیا مخاطب یم د پی ټي وي نیشنل نه. په پی ټي وي نیشنل موږ تاسو سره اکثر خبرې کوو په سوشل ایشوز باندې او په عام ژوند باندې چې په عام ژوند کې موږ څه کوو، تاسو څه کوئ، زموږ کار څه دی، زموږ روزګار څه دی، زموږ ذمهوارۍ څه دي او دا ژوند به څنګه ښه کېږي، څنګه به ښکلي کېږي، په دې کې به څنګه کلارې راځي، رنګونه به پکې راځي، ساز و آواز به پکې راځي او د خلکو زړه ته مزغو ته به لږ شانتې سکون رسي. د دې لپاره مختلف لارې دي او هره لاره چې کومه ده نو هغه خپل خپل رنګ، خوند او ذوق و شوق لري او په هغې کې ګڼ خلک لګیا وي، کار کوي. او په دغه ګڼو خلکو کې ځینې کسان داسې وي چې هغه پکې د سر سړي وي او دغه د سر سړي د قدر وړ په دې وي چې د هغوی د برکته ډېر خلک چې کوم دی په دغه کاروان کې روان وي او بظاهره اسان ښکارېدونکی کار د ډېرو مشکلاتو نه، د ډېرو تکالیفو نه پس چې کوم دی هغه کو د تصویر په شکل کې د کینوس ته راخیږي، که هغه د ډرامې یا د سندرې په شکل کې سکرین ته خیږي، که هغه د شعر و ادب په شکل کې کتاب ته یا کاغذ ته حواله کیږي، که هغه د آرټ او د ایکټینګ او د نور چې څومره سافت ایمیجز دي د ژوند او د روزګار هغه متعارف کیږي یا مخامخ کیږي، نو هغه چې څومره په ښه انداز کې په وخت باندې او د خلکو د خواهشاتو او توقعاتو مطابق وي نو د هغې خوند ډېر وي، هغه خلک زیات یادیږي هم. نن موږ سره په پروګرام کې یو داسې شخصیت موجود دی چې د تعارف محتاج خو نه دی، خو تعارف ضروري په دې وي ځکه چې د تعارف نه بغیر هم خبره نه کیږي. هغوی په فاین آرټس کې، په ګرافیک ډیزاین کې، په ډرامه کې، په آرټ کې، په ایونټ ارګنایزیشنز کې یا په ارګنایز کولو کې او د ژوند په ډیرو داسې مدونو کې کار کړی دی چې د هغې سره د خیبر پښتونخوا، د پاکستان او د انسانانو سافت چې کوم ایمیج دی یا پاکه او نرمه څهره چې کومه ده هغه دنیا ته مخامخ کیږي او دا خلک یقینا چې د دهشتګردۍ ترهګرۍ وهلي دی وطن کې د قدر وړ وي او د هغوی کار ته په درنه سترګه کتل پکار وي او خلک د هغې کوي هم قدر. نن زموږ سره موجود دی پروفیسر سجاد اورکزی صاحب، هرکلی ورته یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد اورکزی صاحب څنګه حال دی جی؟ طبیعت هم ښه دی؟ تاسو ښه یې جی؟ ټیک ټاک مهرباني. دا پرون بل ورځ او الا بل ورځ تر ننه پورې تاسو یو ایگزیبیشن د کیلیګرافي د الله پاک د مبارکو نامو او د آیتونو او د قرآن عظیم الشان د مختلفو ټکو یو ایگزیبیشن په نشترحال کې جوړ کو، ډېر لوی ایگزیبیشن او په هغې کې ډېر خلک پکې د خیره سره راغلل او ډېر څیزونه پکې شامل وو. مختصرا راته ووایئ دا څه وه؟ دا جی داسې وه چې دا د کراچۍ زموږ یو آرټسټ دی او پاکستان کې ښه مشهور خطاط هم دی، ډیزاینر هم دی، ماډرن کیلیګرافسټ دی، نوشاد الرحمن نوم یې دی جی. هغه ته مونږ جی اپروچ وکړه، د زموږ یو اسوسییشن دی، پاکستان ډایرکټر پروډوسر رایټر اینډ آرټسټ اسوسییشن، د هغې زه چیرمین یم. نو ما ورته اپروچ وکړه، ریکویسټ مې ورته وکړه چې ستا دا کوم فنپاري دي د الله په نامو باندې دي، نور السماوات والارض باندې موضوع باندې تا کار کړی دی، ما ته ښولې وي جي په دغه باندې په وټس اپ باندې، نو زما ډېرې خوښې شوې. نو چونکې زما تعلق تاسو خو انټرو کې خپل وویلې چې زما تعلق فاین آرټس سره دی، ما دلته یو لویه اداره د فاین آرټس چلولې ده نورلس کاله او که نه هغه خو ډېر خلک د هغې نه مستفید شوي دي، نو تقریبا په سوونو زما شاګردان چې دلته دغه شوي دي، په هغې باندې خو به خبره کوو. خو لومبې زه د خپل د دې ایگزیبیشن باره کې خبره وکړم چې دا ایگزیبیشن داسې وي چې دا مونږ دلته راوړو په یو سوچ باندې، یو فکر باندې. مونږ دا وی چې د دې صوبې د آرټسټان، د دې صوبې د فن سره خلک چې کوم تعلق ساتي او څوک د فن سره مینه ساتي، هغوی ته مونږ یو دغه ورکو، یو
څه ته وایي یو انسینټیو ورکو یو ترغیب ورته میلاو شي جی او یو دغه په وله ورکو یو میدان وله ورکو چې راشئ دا تاسو وګورئ. نو تاسو په خوله خبره ده خو دې کې د دې صوبې خلکو خو ډېر ګیله کوله چې زمونږ دلته کې نو چې تاسو له کراچۍ نه خلک راوستل. نو زمونږ مین جی مسله زمونږ دا ده چې زمونږ سوچ ډېر محدود دی جی. زمونږ د خلکو سوچ محدود دی دې وجې نه زمونږ د پنجاب او د سند په مقابله باندې ډېر وروسته یو د آرټ په فیلډ کې. تاسو که وګورئ جی دې وخت کې په پنجاب کې جی د پنجاب حکومت 20 ارب روپۍ چې کومې دي دا د پنجابي ژبې د پروموشن دپاره ایږدلي دي او په هغه فلم له ورکړي چې تاسو پنجابي فلمونه جوړ کړئ. پرایویټ سیکټر له سید نوري ولا مشر کړی دی چې پنجابي فلم ختمیږي. دغه شان جي که تاسو کتلي په کراچۍ کې ورلډ آرټ فیسټیول روان دی 39 ډیز پروګرام دی 141 ملکونه ولا را روان دي جي او هغه چې دی د سند ګورنمنټ هغوی سپورټ کوي. زمونږ دا ویژن زمونږ دا سوچ جي چې مونږ د کراچۍ نه دا کس راولو د ده په ذریعه باندې به دا دغه وشي چې مونږ ته به د کراچۍ د سند لاره کولو شي زمونږ آرټسټانو ته او سند کې به مونږ د دوی په ذریعه باندې بیا دوی به زمونږ بدل خو خلاصوي که نه نو هلته چې دی هلته مونږ خبره کړې ده چې د دې خلک هم لاړ شي او مقصد دا دی چې کراچي سکول اف آرټس سره او انډس ویلي سکول اف آرټس سره هغوی سره مونږ خبره کړې ده. زمونږ آرټسټان به انشاءالله په نیر فیوچر کې هلته خپل ایگزیبیشنز کوي په کراچۍ کې او خپل دغه به ښیي. خپله تاسو څنګه راغلی دې فیلډ ته او سبق هم چې برابر کړو پېښور یونیورسټۍ نه مونږ خو دغه وخت نه لږ لږ پېژنګلو وه که نه لږه خو نه ده جي ماشاءالله. نو انسان خو ډېر ژور دی که نه دا پېژنګلو خو چې چا ویې پېژنده نو خو بس بیا خو کار وشو د ښایسته. نو خپله تاسو څنګه راغلی زموږ اورېدونکي د پي ټي وي نیشنل چې تاسو څنګه راغلی بیا په صدر کې تاسو ډېره لویه اداره قایمه کړله او هغې تقریبا 20 کاله کار وکړ. ډېر نوموړي خلک هغې سره تړلي وو راووتل ته کارونه کوي فیلډ کې. زمونږ خو جي لکه یو المیه زمونږ شته زمونږ د دې ملک د خلکو جي مونږ جوړېدل یو څیز غواړو او جوړ شو بل څه. مونږ جي چې زما والد صاحب چې الله دې ولا جنتونه ورکړي فیلډ مونږ دپاره اکثر پیرنټس خوښوي. نو ما جي اف ایس سی وکړه بیا مې بي ایس سی وکړه. بي ایس سی کې زه ما سبق ویلې هغه ځای نه جي یو ځل یو ملګري سره را روان شوم پېښور یونیورسټۍ کې ایډمیشنز و فاین آرټس ډپارټمنټ کې ایډمیشن کېدل. نو هلته چې ما دغه وکړه ما تپوس وکړو دا د اف ای نه بعد په دې کې ایډمیشن کېږي. صحیح. نو ما ته ملګري وایي تم فارم جمع کړه. لکه زه بي ایس سی کوم مخکې وایي خیر دی وایي یو فارم جمع کړه. بس ما سې شوقیه یو فارم جمع کړه جي چې ټیسټ هم ورکړه هغه پاتې شو زه پکې سلیکټ شو او هغه دغه جي چې هغه روان شو لاس د شروع نه توله و لاس توله و جي نو د هغه ځای نه چې جي روان شو نو بس بیا مې په شا باندې په دې فیلډ کې نه دي کتلي. شکر الحمدلله چې فارغ شوې نو بیا مو د خپل انسټیټیوټ هغه انسټیټیوټ اف فاین آرټس نه جي دا مې یو انټرسټینګ کیسه ما ماسټر کې جي تیسیس کول د فاین آرټس کې او جی د دې زما د ماسټر تیسیس خو زما یو خپل یو دغه یو ارمانو چې په مونږ به هلته ایډمیشن لجي تقریبا 150 نه 200 کسان به راتلل ایډمیشن له. صحیح. ډپارټمنټ کې فاین آرټس ډپارټمنټ یو ډپارټمنټ وي هغې کې به صرف 20 کسان اغوښتل نور ټول به پاتې کېدل. جي اپرچونیټیز ډېر داسې وجې بالکل. نو ما وی چې زه کله ماسټر وکم نو زه به کالج جوړم چې دې خلکو دپاره دا کم خلک پاتې کېږي دې دپاره یو لار کولو شي جي. ټیک نو هغه چې دی جي ما تیسیس کول او ما کالج دغه بلډینګ مې هم واغېسته هر څه ټوله یو څیز مې وکړه افیلیشن پروسس هم برابر شو چې اخر کې وخت راغی جي چې اخري دسخط ته وي تا خو ما ډیګري نه راغلی چې ماسټر وکړې نو بیا به تا ته چې ډیګري څنګه جي راغله نو ما ته افیلیشن ملو شو د بیچلر اف آرټس دپاره. ټیک. او د هغې نه پس دا 1995 خبره ده. صحیح. نو هغه وخت نه بیا بس شروع شو جي بیا پېښور یونیورسټۍ سره زموږ د ماسټر دپاره افیلیشن شو. 3 شعبې وې موږ سره ټیکسټایل ډیزاینینګ ګرافیک ډیزاینینګ او پینټینګ. تاسو خپله کوم کې ډسپلن کې سپیشلیټي ده؟ ما ګرافیک ډیزاینینګ کې دا سی زموږ عام اورېدونکي چې وایي هغه وایي دا خو پینټران دي بس هغې ته خو دا یو ساده خبرې که نه ګرافیک ډیزاینینګ سي دا نور چې کوم ډیزاینینګ خو جي لکه تاسو اوس دا سیټ شاته لګولی دي دا ټول ډیزاین شوی دی. ټیک ده. دا ټول ګرافیکس دي جي دا چې مونږ ته په دنیا کې څه ښکاري دا کتابونه چې راځي بازار ته دا ډیزاین کېږي باندې اشتهارات راځي دا
جوړي ډیزاین شوي ایډورټایزینګ دی کنه ایډورټایزینګ یو قسم ایډورټایزمنت چې چې سیز ښکلی ښکاري واضح ښکاري خلک پې پوه شي او کمرشلی چې کم کار کیږي جی کمرشلی چې څونه کار کیږي او د هغې د پروموشن دپاره کم کار کیږي هغه ګرافیک ډیزاینینګ کې راځي جی که هغه اخبارونو کې اشتهارات دي که هغه په ټي وي اشتهارات دي که هغه په ټي وي باندې نور د پروګرامونه دي نور څیزونه دي د ډیزاینینګ دی انټیریر هم پکې راځي او د دې بیا ډېره غټه لکه یو خېټه ده که زموږ په دې پی ټي وي کې چې موږ غله علاقانو که نه جي نو شهید سلطان صاحب و بیا ممن صاحب و بالکل دا زما سینیرز دي سینیرز دي که نه او هغوی به دلته ډېر ښه کار کولو بل یو ډېر ینګ هلک و هغه ستاسو د ایګزیبیشن کې مو شاهد خان شاهد خان جی شاهد خان ما سره 8 کاله زما کلی کو د ان سی ای نه ډیګري کړی دا ډېر ټیلنټډ سړی بل په دې پی ټي وي کې جی دې وخت کې قریش زما شاګرد دی جی دلته نه بخمنیر زما شاګرد و عامر رضا زما شاګرد جی هغه نن سبا اسلام آباد کې دا په پی ټي وي ته هم لکه تاسو پی ټي وي کې جی زما فیض روان دی پی ټي وي کې خو دې وخت کې جی شکر الحمدلله په اسلام آباد کې د پی ټي وي سیټ ډیزاینینګ سیکشن چې کوم دی د هغې ډیزاین منیجر هنا جمیل دی جی هغه زما شاګرد دی جی پنډۍ نه راغلی وه ما سره پاسټل کې وه ما سره یې دلته ماسټر وکړو بیا یې چې دی بیا یونیورسټي ټاپ کړه ګولډ میډلیسټ دی جی هغه هلته په اسلام آباد کې دغه شان عامر رضا چې دی د پی ټي وي ښه ښکاره یو فګر دی جی هغه چې دی هغه زما شاګرد دی بخمنیر زما لطیف خان زما شاګرد دلته آفتاب صاحب چې هغه زما کلی کو ناصرالدین مومن صاحب ما سره ټیچینګ کړی دی جی دا بل شو سید سلطان صاحب ما سره ټیچینګ کړی دی دې کې دا خو شو د فاین آرټس خبره که نه جی فاین آرټ خو ډېر لوی فیلډ دی که نه په دې کې ساز و آواز هم شامل دی بالکل په دې کې ډرامه هم شامله ده په دې کې نو داسې زموږ د سندرې یو وخت شوی دی که داسې څوک وي چې د هغه ساز و آواز سره تعلق وي نو موږ به زموږ خلکو ته به دې پته ولګي چونکې دا خبرې زما دي نو زه به تاسو سره خپل یو خبره شیر کړم چې زما یو شاګرد و هغه چا پېژندنه په ډومبي ځل باندې په نشترحال کې په سټیج باندې ما ودرو ډېر ټیلنټډ و ډېر زیات ټیلنټډ و موږ په دغه کې خپل پروګرامونو کې سندرې به مې پې ویلې عرفان خان یې نوم و جي او بیا چې جي د هغې نه پس روان شو نو الله تعالی وله دونه فیم ورکړه چې دې وخت کې به زما په خیال چې زمونږ د پښتو ژبې پېژنګلو چې چا څوک کوي او زموږ د ښار د پېښور چې څوک کوي سپیشلي پېښور چې څوک ذکر کوي نو پېښور خو پېښور دی دا خو پروفیسر صاحب خوښه دی نه چې عرفان خان درته وورو نو بیا به خوشحاله شي ډېر زیات به خوشحاله شي موږ تاسو ته د عرفان خان ګوره ډېر زیات پېښور تاسو ته دا په ما به احسان وکړي جی جی دی چې عرفان خان ته غوږ شو قدرمنو جی قدرمنو عرفان خان تاسو اورېدو کلام د فلی سبحان عابد او دا ځکه یادوم چې شاعر دی او سجاد صاحب چې کوم دی د شاعرانو هم دې تنظیم کې چې کوم دی نو ټولګي شامل دي لیکوالان هم پکې شامل دي نو سجاد صاحب چې د استاد شاګرد کامیاب وي که نه په کامیابۍ وویني او بیا هغه ته داسې نوم او عزت میلاو شي نو استادان خو به خوشحالېږي ضرور ډېر زیات خوشحالېږي څنګه چې د په بچي باندې سړی خوشحالېږي زه په شاګرد خوشحالېږي بلکې په شاګرد باندې لږ زیات خوشحاله په دې وي چې د بل بچي وي او تا ګروم کړي وي که نه نو هغه چې ته دغه کې خپل هغه ستا پروفایل هغې سره جوړېږي چې دا ما چې دی نو ما دا محنت کړې دا بوټي ما دغه کړی دی خپله تاسو چې کله فارغ شوي خپله هم څه ایګزیبیشنز شوي دي ما جی خپله کمرشل کار کړی زموږ خو لکه ایګزیبیشن زموږ پینټینګ سره څه تعلق نشته که نه ګرافیک ډیزاینینګ دی زموږ ما پراجیکټس کړي دي لوی لوی پراجیکټس هم کړي دي ایونټ ارګنایزیشن یا د پراجیکټس ایونټ ارګنایزیشن داسې لکه دا ستاسو جي دغه اټک سره دا پارک دی دا ټول پارک ما ډیزاین کړی جي دا د 97 98 خبره ده دا د دې ټول پلانینګ او ټول ریسورسز د دې هغه ټایم کې ما کړی جي چې ینګ و هغه ټایم او مختلف ایونټس خو ډېر زیات کړي دي ایونټس خو لکه شمیر نشته د 80 نه زیات چې دي ایگزیبیشنز د پینټینګز د پوسټرز ایگزیبیشنز کمپټیشنز ورکشاپس دا چې دي دا ما په نشترحال کې صرف کړي دي جی داسې ما په پی سی کې پروګرامونه کړي دي او ډیبیټس هم کړي دي پروفیسر صاحب دا چې ګرافیک ډیزاین دی که نه د زموږ په صوبه کې څه د دې فیوچر څه دی او دې ته هلکان ډېر راځي که جنکۍ ورته ډېره راځي ګرافیک ډیزاینینګ ته جي زیات تر خو هلکان راځي ښه جي او فیوچر خو د ګرافیک ډیزاینینګ داسې دی چې نن سبا خو ټول هر څه بس
لاړل دغه ته لاړل فاینانس ته دغه ته لاړل که نه کاروبارونه دي دغه دي هر کاروبار دپاره جي هغه موږ ته به یې لومبی سبق لیسن دا راکو چې تاسو لکه یو کاروبار شروع کوئ نو په هغې کې چې دی لکه 100 روپۍ تاسو لګوئ نو 100 روپۍ کې 10 روپۍ په هغه څیز باندې ولګوئ 90 روپۍ چې دي د دې په اډورټایزمنټ باندې ولګوئ دومره ډېرې په اډورټایزمنټ ولګوئ دونه ډېرې په اډورټایزمنټ ولګوئ چې د خلکو ذهنونو ته او د خلکو زړونو ته ستاسو دا خبره وردن شي تاسو به کتلي چې کله ځینې څیزونه دي که چې هغه بس بنده نوم واخلو اقه یادوم که نه بس یو مقه راکړه اسم مون پلیکا دانه دا اوس څه دي دا کله شوي دي اوسه پورې لکه دا خبره کېږي خلک کوي که نه خلکو زړه ته خبره ورکوزه شي یو ورکوټیشن کیپشن جوړ شي دا کیپشن جوړول دا زمونږ کار دی دا د اډورټایزنګ د خلکو کار دی د ګرافیک ډیزاینینګ د خلکو کار چې داسې خبره وکړي چې بس بالکل خلک بس هغې پسې شي بل تاسو جی وګورئ چې دې وخت کې دا څونه دا چینلز روان دي دا څونه سره روان دي نو دا څوک چلی دي همدغه اډورټایزنګ ایجنسیز چلی اډورټایزنګ ایجنسیز څوک چلی ګرافیک ډیزاینر چلی نو ګرافیک ډیزاینر ډیر زیات دغه د ضرورت دی په دې ملک کې نو فیلډ کې ورته دغه ملاویږي موقع نوکرۍ کار روزګار ځکه چې په ډیګري خلک واخلو چې کار بیا نه نو بیا خو پروفیشنل سړي دپاره جي ډیګري څه معنی نه لري ډیګري صرف د زده کړې یو دغه د یو سند دی یو ټینیور دی چې تا هغه دغه نه تیر شي او تاسو ته یو سیز ملو شي بیا مخکې چې کم دی جي پریکټیکل کار دی ټول د فاین آرټس د سټوډنټ چې کم دی دا چې پریکټیکل نه وي او دی چې په خپل فیلډ باندې په خپل کار باندې پوهېږي نه دی مخکې نشي تللی جي لکه دا داسې نه ده چې لکه اکنامکس به ووایې فزیکس به ووایې بل به ووایې تا ته به یو نوکري میلو شي بس دفتر کې به کښېنو دغه دا کې ستا هر وخت امتحان دی کریشن دی که نه جي نوی کار کریشن دی ته به کریشن کې چې ته کریشن نشي کولی نو ته خو بس ډیزاینر نشي بیا خو ستا کار خراب دی کاغذ خو تا نه دغه نه دی غوښتې ستا ادارې نه دی غوښتې تا نه به کار غواړي څونه پرسنټیج دی چې څونه فرض که تاسو سره 100 کسانو سبق ویلی دی نو په هغې کې څونه 10 کسانو ته روزګار میلاویږي څوک خپل کاروبار کوي که نه بس هغه یاره جي ما ته خو په خپل شاګردانو کې دې وخت کې وزګار کس نه ښکارېږي ماشاءالله ما ته څوک وزګار نه ښکاري زما خو داسې شاګردان دي جي که په ټیکسټایل کې دي نو دې وخت کې په لاهور کې ښه ښکاره خلک دي غټ دغه خپل فیشن انډسټري یې جوړې کړي دي کارخانې یې جوړې کړي دي او پوره انډسټري سره رایت شو چې د خلک وایي که دا فاین آرټ چې کوم دی دلته اکثر فیمیل راځي جینکۍ راځي او بیا د غټو کورونو جینکۍ راځي که نه چې هغه لکه په شی ډېر زور وي نو هغې خو که کوي خو بیا ټیک ده خو د عامو خلکو دپاره په دې کې څه سکوپ شته د عامو خلکو دپاره هم ډېر سکوپ دی دا خبره ستا بالکل صحیح ده الیټ کلاس چې کوم دی نو هغه زیات تر دې دا فیلډ خوښوي ځکه چې هغوی په دې فیلډ په افادیت باندې پوهېږي زموږ خلک چې کوم دي نو زموږ خلک چونکې د کلو خلک دي دوی زیات تر دونه نه پوهېږي او انډسټري هم نشته که نه جي مسله دا وه جي چې کله کوم وخت کې زما کالج نو ماله به د پنډۍ نه دومره شاګردان راتلل جي جینکۍ به راتلې چې دونه به ماله د خپلو علاقو نه راتلې هاسټل کې به وي سره هغوی سره دونه لکه د دې ضرورت و هغوی ته پته وه چې دا به مونږ لکه دې دغه کې وکړو خو زموږ خلکو ته ډېر ضرورت دی د ډیزاینینګ نه د ګرافیک ډیزاین نه علاوه ډرامه کې هم تاسو کار کړی دی په دا کې هم کړی دی سم کړی دی جي نو کوېسچن خو تاسو وکړه جي زما خو کار کوېسچن کول دي که نه اولین چې ما قدم ایږده جي د ډرامې په فیلډ کې نو زما 2 کسانو سره جي ملاقات شوی د یو نوم هدایت الله ګل او د بل نوم جانزیب سهیل جي نو شکر الحمدلله دا 2 کسان چې کوم دي د دوی نه د یو نه ما سکرپټ رایټینګ زده کړه او د بل نه ما ډایرکشن زده کړي او د هغې نه پس چې څونه ډرامې وي د ړانده خوبونو نه پس نو هغه ما چې دي بیا په خپله ډایرکټ کړي هم دي په خپله مې لیکلي هم دي او یو ډرامه زما بل هم وجي زما خور ده زما بابي ده نګت یوسفزی ماله لوبټه لیکلې وه په حیا باندې ړانده خوبونه مې لیکلې وه جي نو هغې چې کوم تیم و کوم دغه دومره کامیاب الله تعالی هغې له دونه کامیابي ورکړه هغه سیریل تقریبا 22 اقساطو او هغه سیریل اوسه پورې تقریبا 8 ځله وچلېد جي 8 ځله هغه د یو چینل نه په یو چینل باندې 8 ځله وچلېد او د هغې چې کوم هیرو جي اما د فاین آرټس نه یو شاګرد روچت کړی او په هغه باندې مې هغه کار کړی د آرټسټ کردار د پینټر کردار ما په خپل ځان یو سټوري لیکلې وه او هغه چې دا
هغه په هغې کې کار وکړو او هغه چې اوس هم څوک ویني نو هغه ته خلک وایي منصوره په منصور یادېږي که نه جي نو دا ستاسو هغه کرکټر او ستاسو هغه دغه هغه تر اوسه پورې ژوندی دی. ښه دا راته وایي سجاد صاحب تاسو خو لکه کار هم کړی دی، ایونټس هم ډېر زیات ارګنایز کړي دي، شاګردان هم ډېر ماشاءالله ستاسو د دروازې نه وتي دي. څه فیوچر څه دی په را روان وخت کې د فاین آرټس، د ډرامې، د آرټ او زموږ د دې صوبې د خلکو څه پراسپیکټیوز یا ستاسو کم پلانینګز دي؟ زما جي داسې دغه دی چې ما د اسوسییشن جوړ کړی دی دپاره دی جي دلته ورځ ته ورځ جي مونږ ډېر زیات په کلچر په سایډ کې او د دې خپل فن په سایډ کې مونږ ډېر زیات په تنزل کې روان یو جي. او جي او د دنیا د نور صوبو نه مونږ ډېر وروسته یو جي. دلته چې د آرټ په فیلډ کې بالکل کار بند شو جي. کله زما کالج بند شو 2013 کې، د هغې نه پس دلته کار هم ډېر زیات دغه شو، ایگزیبیشنز بند شو، پینټینګ ایگزیبیشن، ورکشاپس بند شو، ډراما تاسو ته ښه پته ده ډراما چې د په چینلو باندې بنده شوه، مختلف دغه وشو جي. آرټسټان چې دي د ولږې پریشانه شو، تکلیفات دي د هغوی لپاره پروګرامونه نشته جي. نو شکر الحمدلله موږ په هغې کې بیا ډېر کار وکړه چې کله موږ ارګنایزیشن جوړ کړه بیا موږ په هغه یو ویژن باندې لاړو، یو سوچ باندې لاړو. د آرټ ګیلرۍ دپاره هم کوشش وکړه چې دلته موږ یو مستقل آرټ ګیلري جوړه کړو، آرټسټانو ته یو ځای میلو شي چې دوی پینټینګز کوي، دوی نور خپل کار کوي او هغه په هغې کې ایگزیبټ کوي او آرټ لورز د دې صوبې راځي او هغه هلته د هغې سیل وي او هغوی خرڅېږي هغه څیزونه، نو دوی به پرې چولې چلیږي. دغه شان موږ د آرټسټانو دپاره یو ششماهي پروګرام جوړ کړه د 6 میاشتو چې په هغې کې به ډرامه وي، په هغې کې به تیټر وي، په هغې کې به موسیقي وي، په هغې کې به چې دی د مختلفو زموږ د ښکلي ځایونه چې کوم دي زموږ د سیاحت ځایونه د دې ډاکومنټریز به وي او ډېر زیات دغه به وي. پکې 1012 کسانو دپاره موږ د روزګار یو پروګرام جوړ کړی دی. 1012 کسانو دپاره خو دې کې دا ټول آرټ سره ریلیټډ آرټ سره ریلیټډ جي. دې کې لیکونکي هم دي، ښه جي، زموږ شاعران هم پکې دي، زموږ ادیبان هم پکې دي، زموږ جي آرټسټان فنکاران هم پکې دي، اداکاران، ګلوکاران. پروفیسر صاحب دې کې خلکو ته عام آرټسټانو ته د مسله خو شته که نه شو غوښتل لکه تاسو د کم پروګرام خبره کوئ زه خو په ډېر نه یم پوه او کار ورته اول خو میلاویږي نه که میلاو شو نو چې په کال کې یو موقع ورته وشي نو که هغه اول خو دونه پیسې وي نه او که پیسې میلاو شي نو هغې باندې خو لکه وخت نه تېرېږي. داسې نظام یا داسې سوچ شته چې ادارو کې چې داسې یو نظام روان شي چې ادارو کې جي داسې دغه وه چې دوی یو صوبایي ګورنمنټ یو انډومنټ فنډ دغه کړی و، نو هغه انډومنټ فنډ کې دوی جي 1 لک روپۍ سالانه د آرټسټانو دپاره دغه کړی. نو بیا موږ میټینګ وکړه سیکرټري صاحب سره. سیکرټري صاحب سره ما هغه میټینګ کې وویل مې چې دا جي تاسو چې دا 1 لک روپۍ ورکوئ تاسو ته خو دا ډېرې زیاتې ښکاري، خو دا چې دي دا چې تاسو په 12 میاشتو باندې تقسیم کړئ که نه جي نو دا 8,500 روپۍ راځي. نو ما ته تاسو دا ووایئ چې د یو کس ګزاره په 8,500 روپۍ باندې کېږي، د هغه اولاد خو پرېږدی، هغه فیملی خو پرېږدی که نه جي. نو تاسو ولې نه د دوی دپاره د روزګار یو طریقه داسې جوړه کړئ چې دوی مستقل انګیج شي، ځکه چې نورو ذرایع چې کومې د دوی دي لکه ټي وي شو، دغه شو، ریډیو شو، هغه ځایونه اوس هغه دغه نشته، ډېر محدود دي. نو دوی دپاره تاسو هم څوک یې، ځکه چې تاسو ناسته دې دپاره یې، د دوی د بهبود دپاره ناست یې، د فنکار د بهبود دپاره، د فن د ترویج دپاره ناست، د ترقۍ دپاره ناست یې، نو دې دپاره کار پکار دی. نو بیا جي یو جشن خیبر به پخوا کې ده که تاسو ته یاد وي، هغه جشن خیبر مونږ دوباره ډیزاین کړه هغې په دې سلسله کې را روان کال انشاءالله چې په دې زموږ په دې نشترحال کې به جشن خیبر لوی پروګرام وي. زه هغې باندې خو بیا خبرې کوو که خیر او به دا چې زموږ څیزونه اکثر غټ غټ پروجیکټونه هغه ځینې خلک موږ نه داسې ډډې ته کړي، خو بهرحال پروګرام ختم دی او ایجاد دغه شوی هم دی چې بس پروګرام راغونډ کړي. بچو کې هم څوک داسې شته په یو مختصرا راته ووایي چې هغه دې طرف ته راځي که نه؟ جی بچو کې هم 2 زامن مې دي جي مشران، یو خو په خپل یو بینډ جوړ کړی دی په یونیورسټۍ کې، او اوس یو 2-3 پروګرامونه هم په دغه کې وکړل، ښه ډېر ښه سینګر دی. او دویم زوی مې چې دی نو هغه کیمرامیني مې پې دغه کړه، کیمرامیني مې پې زده کړه او ایډیټینګ هم کوي. مونږ اصل کې زموږ په جینس کې د آرټ دا دغه شته. زما سسټر د هغې ماسټر کړی دی فاین آرټس کې، زما بل ورور دی هغه هم ماسټر کړی دی فاین آرټس کې. نو مونږ د کور نه لکه آرټ سره زموږ آرټ سره تعلق ډېر مطمئن یې لکه چې دا مطمئن یو جي مونږ په دې دغه مطمئن دا یو سافټ دغه دی، په دې سره انسان
کې انسانیت راځي انسانیت راځي نرمي پکې راځي چې قدرمنو کتونکو د پروګرام وخت د پروفیسور ډېرې خبرې کېږي موږ خو په ګنټو بحثونه کوو خو فاین آرټ داسې یو څیز دی چې د هغې هرې شعبې سره تعلق په انسان کې نرمي پیدا کوي ښکلا پیدا کوي اطمینان پیدا کوي سکون پیدا کوي او چې دا موږ څومره بې سکونه وي دا زموږ د آرټ نه د لرېوالي وجه دا نو چې څومره بني آدم فطرت ته نږدې وي آرټ ته نږدې وي انسانیت ته نږدې وي خلکو ته نږدې وي دومره د هغه په ژوند کې سکون وي کلاري وي د پروګرام وخت سرته رسي د پروفیسر سجاد اورکزی صاحب د ډېرې شکریې سره اجازت غواړم قدرمنو په لوی الله مو سپارم بل پروګرام کې بیا حاضرېږو ډېره مننه د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ